د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک درش په کالو په سلوختم کال ورته الله پاک نبوت ورک پاتې شو درويشت کاله زمانه د نبوت وا په درويشت کاله کې 14 کاله په مکه معظمه کې تیر کړی او 10 کاله بیا په مدینه منوره کې دا 14 کاله په مکه معظمه کې یو خدای په پوهه ده چې مکه د هر قسم کفر ګړو او بیا پکې رؤسا د مکه سرداران د مکه سرمایدار د مکه دا ټول دشمنان او په هیڅ قسم تکلیف رسول باندې صرف نه وکړ یو تریو ابو طالب صاحب چې هغه ایمان خو په نو راوړې لیکن چونکه دا ورارو نو د په سر به مقابله کوله چې د څومره وس عزیزانو 13 جمعه ما تاسو ته عرض کړو چې د خدای په ټول خدای کې الله ته ډیر نږدې او ډیر محبوب هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل څوک نه او سوال دا دی چې دا الله عمر طاقت وګوره داغه عمر قوت وګوره داغه عمر زور وګوره او چې خدای ته ډیر محبوب او ډیر نږدې دی د خلکو ور سره زیاتی وګوره نو الله پاک د خپل محبوب دا بدل ولې نه غست ما په دې خبرو پوهیږئ کله ورو غم دې در سره بدل ولې نه یو سره زما محبوب دی او ما سره هر قسم زور او قوت شتا هغه ته بسوک پورته وګوري اپکان وشته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دروغجن ورته ویل کیږي خدای پاک غږ نه کوي کنزل ورته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دا ولی په هر خداو چې چا د الله محبوب ته کاګه کتلی او بس ورمېږي تاوي دی او ماته دی دې کې راز سو عزیزانو راز پکې داو چې په عشق کې یو قانون دی معشوقه چیرې هم عاشق سره په خندا نه برداشت کوي په خوشاله نه برداشت کوي عاشق چې څومره په تکلیف کې وي او تصور د معشوقي وي معشوقي له دا خوند ورکړي او زه تاسو وایم چې ته زما ډېر خوښې او به د تا نه راباندې وخت نه تېرېږي او پلانې دی او ډینګړی دی ناستې مه چرګان هم خورم او پولاونه هم خورم او خاندم او خوشحالېږم او ټوپونه وام معشوقه به دا خبره ومني او تاسو یې شک کړی نه دا خبرې خو هغه چا نه پوښتنه وکړه چې چا ته دا درد رسېدلی وي دا تپوس مجنون نه وکړه او د مولانا روم نه وکړه او بیا دا تپوس د امام غزالی نه وکړه مجنون نه دا تپوس وکړه چې دې کې شک نشته چې د لیلا هم ډېر خوښ لیکن ځان به تې لرې ساتلو د دې منډو ترړو جړه او اوګو تګو نهرو دیوله خوند ورکړو مولانا روم وایي یک شب مجنون بخلوتگاه راز یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت ای پروردگار بے نیاز از چرا نامم تو مجنون کر گئی از چرا نامم تو مجنون کر گئی عشق لیلا بادلم چون کر گئی د شپې مجنون ناست نیمه شپه دا او په خلوتګاه کې فریاد کوي چې بے نیاز خدایا اے بے نیاز خدایا دا زمان آمد مجنون ونی خدا مجنون خو لیونی ته وي او بیا دا د لیلا عشق دې زما په دې سینه کې ولې اچولې आवाज ورته وشو د اسمان نه کار لیلا نستی کار مناست आवाज ورته څه کیږي هاتف از غیب آمده مرد غریب
لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لیلا نیستی کار مناست حسن لیلا عکس انوار مناست. आवाज ورته وشو. دا اوسنی مولیان را پیدا شوي دي، خیالم کړی دا خسکی چرګ چې دی دا بې وخته بانګ پیژنئ. خسکی چرګ ورته بې وخته بانګ، 2 کتابونه ویلي نه، 3 کتابونه به ویلي نه یو راپاپس نه نه حرام 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 شرک. په حال څه پوهېږي ته؟ دا رمال یې راولئ، دا د مولانا رون کتاب ورته رالم که ده پکې یو 2 ټکي وویل بیا زم د ده په مذهب کېږم. د امام غزالي کتاب ورته رالم، د ده پکې یو 2 ټکي وویل، د حال او د قال تپوس دې کومه که ده پکې یو 2 خبرې وکړي. ړوند ملک دی، تباه ملک دی، غرق ملک دی، بیړی غرقه ده، هر شی د نااهلو په لاس کې، هر شی که دنیا ده دا هم د نااهلو په لاس کې، او که دین دی دا هم د نااهلو په لاس. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران، بارډر کې چې صوبېدار او تنخالي نو ګوته لګوي دسخط نه ورځي. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران خدای بل کودال سری چې د فوجي عدالتونه جوړ کړي، فوجي عدالتونه سزا به ورکړي، داسې به کې سپریم کورټ پر ډز والا پرونی والا ډسمس کړه ټول، او څومره سزاګانې چې ورکړي ټولې ختم. او دی نن وایي چې خیر دی ښه وشو، ښه وشو، خو پوهېدی نه که نه کور دی د میردین جومات شه، پوهېدی نه که ناهله یې د ملک په نظام چلولو نه پوهېدی. ته په سیول حکومت کې مارشالله عدالتونه څنګه قایمې؟ مارشالله عدالت خو بالا قایمیږي چې مارشالله ولګي په ملک کې، نو هر شی د نااهلو په لاس کې. بس هماغه شعر را یادېږي هر وخت چې زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي. رزله د زمانې برا پاسی اب په شریفانو باندې تنقیدات کوي. نن هغه وخت او هغه زمانه ده، موږ نه 1500 کاله مخکې چې کوم تیر شوي، 1500 کاله مخکې، 1400 کاله چې کوم خلق تیر شوي، نن به دا موږ یو څو ډکي چې په مخ پرېښي دي دا به راپاسي په هغې خلقو به اعتراضات کوي. نو زما عزیزانو هغه زمانه ده او هغه وخت، هر شی د نااهلو په لاس، دین هم د نااهلو په لاس کې دی او دنیا هم د نااهلو په لاس. ورشئ دا خبرې تاسو نن د ټول پاکستان مفتی رشید احمد صاحب د کراچۍ هغه نه تپوس وکړئ. ورشئ په مدینه منوره کې چې چا دوره کړې ده او چا PhD کړې ده مولانا شیر علي شاه پاکوړي کې، د هغه نه تپوس وکړئ. ورشئ د ژوندي ولي او ژوندی بزرګ الله دې صحت ورکړي په ثوابۍ کې د مفتی فرید صاحب نه تپوس وکړئ. دا ما سره جوخت په نوتیه کې جامعه عثمانیه کې ورشئ د مولانا غلام الرحمن مفتی مرحوم دا خلق نندیس دي، څوک یې پېژني نه. نو د قال او د حال خبرې چې دي عزیزانو دا به دې خلکو نه چې 50 سنې د دین اثر 14 نو مجنون تاواز وشو، عاطف غیب آمد مرد غریب، لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب، کار لیلانیستی کار مناس، حسن لیلا عکس انوار مناس. آواز ورته وشو چولې ونیا مجنونا دا ته چې پشپې په خوب کې لیلا آواز وکې
په خپل ذات مې د قسمی دا مال مزرا کړ چې په خوب کې مو کنه چې لیلا او دا ستاله ونتوب دا د لیلا کار نه دی زما دا ته چې په تشي مې نه داغه په دې مخ باندې داغه په مخ کې زما د نور تجلی را نو مجنونه ته په ما مې نه په لیلا مې نه هر خسته شي چې خوخ کې او ته په مې شي نو دا رنگ دارک د الله طرف ته ځي چې دا دومره خسته چې زه لیوانه کړم دا چا جوړ کړی دی چا جوړ کړی نو دا الله جوړ کړی شی باندې معنی دل چې دی دا په حقیقت کې تاسو خیال را نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیفاتو کې راز پکې داو چې ابو جهل بلری راورسخه او د کعبه په خوا کې به د پملا واچول اومدم دی الله ته په سجده پروتو او سبحان ربی الاعلى به وی کلی به اسخا راوړه او پملا به ورته واچول نو اومدم سبحان ربی الاعلى راز پکې داو چې دې خبره سره زما کار نشته ذهن بسيط شی دی هغه په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجي کیږي او یو طرف ته په یو وخت کې متوجي د عاشق ذهن 24 غنټه د معشوقې طرف ته متوجي لکه یو ورځ مجنون او لیلا په لار روانو او لیلا ورته تل تکې نظر اعظم دیکھیں نا چې ناستو 12 ورځې پکې تیرې شو لیلا به روټه خدمتګار ته ورکړه چې دا لار کې یو ملنګ ناست هغه لزا روټ هغه د مجنون نه مخ کې به یو بل روټي خلاص ناستو خیال مړ روټي خلاصو څه خدای شرمولې هر سړی چې ګوره دړای وړه به په ولي پراتی او روان مجسټریټان ګرځي چې د دړای نه بزیات نه خرڅوي اوس به وړم د دړای نه زیات نه دکاندار له توړې جوړې کړې دي او ولور کی او سبب پرنګ رنگ آرام توبونه پکې شروع دي رنگ اور سړی له بدړای وړه پوګه کی دی خدای د سکړه نور بد ځان تماشې کوي نور نواز شریف ویلو چې ما کچکول توړونګه کنه ها ویلو تاسو په پوي نه وي هغه دا مطلب و چې میں فولادی کچکول بنا کر تمہارے گلے میں لٹکاؤں گا اور آج 4 سیر آٹا اس میں ڈال کر گھر لے جایا کریں گے تمہیں بوری نہیں ملے گی تم اپنی طبیعت سے دکان پہ جا کر آٹا نہیں خرید سکے وہ کچکول تمہارے گلے میں ڈالوں گا ہر یو ادا سے دا چې ملک پور ودرئی لگیا دا وجہ صدا دا وجہ دا چې په خدای قسم کتا سو دا خدای شوي دا وړه دا سبزیانې دا غوښې دا خوراکونه دا ارسستا کور ترانله او مرم نه په قبر می متیازې وکړي په تاسو د خدای نه په خدای ماین نه کور